ډیر ملګري غوښتنه کوي چې تاسو د ترکیې د اداکارانو معلومات له کومه طرفه ترلاسه کوئ. نو ملګرو نن درته مکمل طریقه درښایم چې تاسو د ترکیې د معلوماتو څخه به څنګه ځانونه خبروئ، د ترکیې د سریالونو، ډرامو، فلمونو په اړه به څنګه معلومات ترلاسه کوئ او دغسې د نوو سریالونو، ډرامو او فلمونو په اړه به څنګه معلومات ترلاسه کوئ. نو ملګرو نن درته مکمل طریقه درښایم په پروف او ثبوت سره. نو د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او ویډیو کې یو سیکنډ هم مه سکیپ کوئ، یعنې مه یې مخکې کوئ، ځکه چې بیا به پې تاسو نه پوهیږئ او په کمنټ کې ملګري وایي چې دا طریقه غلطه وه. نو ملګرو بالکل به کمنټ نه کوئ، د ویډیو په پایه کې به کمنټ کوئ چې طریقه څنګه وه او څنګه ویډیو وه، خوښه مو شوه او که خوښه مو نه شوه. نو راځئ طریقه درښایم، خو د طریقې د ښودلو نه مخکې درته دا هم وایم چې دې کې به تاسو ته که چېرې تاسو په پاکستان یا افغانستان کې ژوند تېروئ، نو ملګرو دلته کې اپیسوډ او سریالونه او معلومات یو میاشت پس را رسیږي، خو تاسو ته به په دې ګروپونو کې بالکل په پروف سره په پیلنۍ ورځ باندې میلاویږي، نو معلومات ترلاسه کولی شئ. او دویمه خبر دا چې ډیر ملګري به وایي چې دا په ترکیش زبان کې دی، نو په هغې باندې ما ویډیو جوړه کړې وه چې تاسو به څنګه د ترکیې ډرامې په پښتو کې ګورئ، نو هغه که خبرې وي او که هر څه وي هغه تاسو پښتو ته ټرانسلیټ کولی شئ. نو اوس لاړ شئ زما په یوټیوب چینل کې یو بله ویډیو پراته ده چې د دې نه مخکې مې اپلوډ کړې ده چې تاسو به د ترکیې ډرامې څنګه په پښتو ژبه کې په خپله ټرانسلیټ کوئ. نو مکمل طریقه د هغه ویډیو وګورئ، نو په هر څه باندې به پوهه شئ. نو راځئ ملګرو ویډیو نه اوږدوو، نوره طریقه درته د موبایل په سکرین درښایم. خو د طریقې او د ویډیو د کتلو نه مخکې درته دا یو ریکویسټ کوم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو سبسکرایب کړئ او ور بیل ایکن پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت درځي. او دویمه دا خبره درته کوم چې د پروفایل نه لاندې زما د واتساپ ګروپ دی، نو اوس لاړ شئ هغه در سره جوین کړئ، یعنې که چېرې تاسو سره پیکیج نه وي د ټیک ټاک، فیسبوک او یوټیوب، نو بیا هم لږې ډېرې طریقې له هغه ګروپ له طرفه زده کولی شئ. نو اوس لاړ شئ هغه در سره جوین کړئ، یعنې فالو یې کړئ. او راځئ اوس درته ټوله طریقه د موبایل په سکرین درښایم چې تاسو به ډرامې څنګه ګورئ د ترکیې. نو ملګرو دوستانو زه د موبایل سکرین ته راغلم، ټوله طریقه د موبایل په سکرین درښایم. نو ما واتساپ کوله وکړو، د هغې نه بعد به تاسو په دې سټیټس باندې کلیک وکړئ، یعنې مطلب چې کوم ځای کې سټوریانې راځي، چې کله مو کلیک وکړلو تاسو به هغه ګروپونه څنګه جوین کوئ چې د ترکیې ټولې ډرامې، سریالونه، فلمونه پکې راځي. نو ما سره دلته که چېرې تاسو وګورئ د پاکستاني د اردو ډرامو ټول هغه ګروپونه موجوده دي چې کوم کې نوي نوي اپډیټ راځي او کومې کیمرامینانو او ایډیټرانو جوړ کړي دي. نو زه هره ورځ نوي نوي معلومات ترلاسه کوم. اکثر ماته ملګري وایي چې تاسو د ترکیې څنګه معلومات ترلاسه کوئ، ټولې طریقې درښایم. دا ګروپونه که چېرې تاسو وګورئ دا د افغانستان دي ما سره، نو زه به تاسو ته د ترکیې ګروپونه درښایم، خو تاسو به یې څنګه فالو کوئ، له کومې طرفه به یې ګورئ. که چېرې تاسو سره د واتساپ ایم بي وي نو بیا هم تاسو غټې غټې اپیسوډ د ترکیې کتلی شئ، خوندونه به یې ترې اخیستلی شئ. نو تاسو به په دې 3 لاین باندې کلیک وکړئ، دا بره تاسو ته شو کېږي، دلته سرچ بار راځي، دلته کې به تاسو لیکئ TUR، دغسې مو که کله ولیکئ لاندې ترکیه راغله پټه، په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړلو ملګرو تاسو سره د ترکیې ټول د واتساپ ګروپونه راغلل. دوستانو تاسو چې څنګه په 5م نمبر باندې 8 TV نمبر دا کوم ګروپ دی، کوم چینل دی دا ګورئ، نو دا ډېر زیات په ټرینډ کې دی او په دې کې ټولې نوي سریالونه، فلمونه او ډرامې اپلوډ کېږي. له دې طرفه یې کتلی شئ داسې دا سټار TV دی، دغسې نور ډېرې زیاتې چینلې یو درښایم. په نن سبا کې مشهوره ډرامه د ترکیې چې عثمان ده، چې هغه په ډېرو هېوادونو کې چلیږي، نو د هغې چینل درته هم درښایم. په هغې کې نوي اپډیټ راځي، کله چې تاسو ته میلاویږي نو بیا یو میاشت بعد میلاویږي. نو ملګرو تاسو چې څنګه ویډیو یا کلیپ یا سټوري یا دغسې نوي اپډیټ راځي، نو په ټایم باندې به تاسو خبروي، یعنې تاسو ته به معلومات درکوي په هغه ګروپ کې، خو تاسو به یې څنګه فالو کوئ. راځئ ټوله طریقه دغه چینل نه دی، دا ډېر زیات په ټرینډ کې دی. او بله دا خبره چې دې کې د ټولو ترکیې ډرامو، سریالونو، فلمونو معلومات راځي، نو دا در سره لازمي فالو کوئ. دا چینل نه دا ډېر زبردست خوندور دی، له دې طرفه زه ټول معلومات ترلاسه کوم. که د دې نه بعد پکې زه لږ سکرولینګ وکړم نو تاسو ما سره کتلی شئ دلته د عثمان د ډرامې دغه راغه، پوه شوې که نه، نو دغه د طرفه زه د عثمان ټولې ډرامې، سریالونه، فلمونه او دغسې نوي معلومات ترلاسه کولی شم. که چېرې تاسو وایئ چې په دې کې ما زیات سکرولینګ وکړلو، زه یې داسې سکرولینګ سره نشم پیدا کولی، نو ملګرو زه درته یو سرچ بار ښیم، په هغې کې د هرې ډرامې نوم ورکوئ، نو د هغه ډرامې چینل به راځي، نو این بره تاسو ته شو کېږي، په دې باندې به زه کلیک وکړم. چې کله مې دا کیونګ آپشن دی، صحیح ده که نه، نو په دې ما کلیک وکړلو، کورلس عثمان ورکوم. ملګرو تاسو کتلی شئ 2 چینلې راغلې، بالکل وایرل
چینل پروف او ثبوت سره که چېرې تاسو داسې نورې ډرامو چینلې راړول غواړئ نو د هغې ډرامې نوم به ورکوئ که چېرې تاسو د دري مورچل ګورئ نو سنګورلار به ورکوئ داسې خپل نوم ریل نوم به یې ورکوئ نو دا هر څه وګورئ مزید د داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ ډېره زیاته مننه